علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. دا اوس بل مسله ده. آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله پیدا کو او یقیني خبر ده زموږ عقیدم دا چې پیغمبران د فرشتو نه غوړه دي. آدم علیہ السلام د فرشتو نه غوړه دي، ځکه خو فرشتو ته وایي چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده ولګوئ، نو فرشتي به اوس آدم علیہ السلام ته سجده کوي. خدا خبره الله ته خو معلومه وا چې دا کم خلیفہ ز پیدا کوم نو دا به د فرشتو نه غوړی، خو اوس دا ورته عملاً ثابتو ما چې دې ته پته ولګي چې دا ادم چې دی په ځل کې خدا خبره پټه ساتلې و چې زمونږ د غوړ مخلوق به الله پیدا نه کی، زه ورته خیم چې تاسو نه غوړ مخلوق دا دی. نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس دی باندې سجده لګی. نو مخکې الله رب العالمین د آدم علیہ الصلوۃ والسلام فوقیت او د آدم علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت دوی ته ثابت دی. نو الله تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام له تعلیم ورکو، تعلیم یې ورله څه ورکو. دې تعلیم په باره کې مختلف اقوال راغلي دي چې الله تعالی او تخپل نمونه وښودل. خدا تفسیر وی کمزورې په دې وجه باندې دی چې الله تعالی نمونه خو فرشتو ته معلومه، ځکه چې مخکې په خپل باندې وی چې نحن نسبح بحمدک ونقدس لك، دا د الله نمونه خو د مخکې نه ویل، لهدا د الله نمونه دی واځي مراد نه دي. دویم نمبر دا چې د دین مراد دي اسماء الملائکه، د فرشتو نمونه. او ظاهر خبره ده چې یو سړی د خپل چاپیرچل ملګری پیژني خو د بل کې ملګری خو نه پیژني، نو فرشتو که نږدې وسره یو بل نږدې اوسېږي هغې پیژندل، خو ټولو فرشتې خو نه پیژندلې. او آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د ډېرو فرشتو نمونه د ټولو فرشتو نمونه وښودل، پلانې فرشته دا کار کوي، پلانې به دا کار کوي، پلانې به دا کار کوي، د الله طرف نه دا ډیوټي ده، دا ذمہ داري ده. نو دا الله تعالی آدم علیہ السلام ته وښودل. او دریم نمبر په دې کې دا مسله ده چې دې ته اسماء ذریه آدم، د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د بچو نمونه، او کوم بچي خاص کر کوم چې غوره بچي دي د آدم علیہ الصلوۃ والسلام. لکه حدیث کې راځي خیر ولد آدم خمسه، د آدم علیہ السلام غوره بچي پنځه دي. یو نبی علیہ السلام دی، نوح علیہ السلام دی، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، دا پیغمبران غوره دي. دا غوره انبیا د نمونه او تو خدل چې زما په بچو کې بدایي دا به فرشتو خدا نه پیژندل. ان کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا الله نو رستو په دې کائنات کې افضل ترین شخصیت دی، دا فرشتو نه پیژندو، آدم علیہ السلام پیژندو. دا نمونه الله تعالی آدم علیہ السلام ته خودل. او دی جلال الدین سیوطی رحمه الله په دې جلالین تفسیر کې لیکلی دي چې आवाज د الله نمونه، د فرشتو نمونه او د بچو نمونه نه، بلکې الله تعالی ورته د هر څه نمونه خودل. علی کلی حتی القصعه والقصيعه، حتی چې د سمسی او د چمچ نمونه ورته خودل. دا سمسی د غټه به سمسی وړو کې به چمچ غاښو غوي، دا نمونه ورته خودل، ډیر زیات نمونه. او د کلها نه مرادو منګه تفسیر کو چې دا کلو استغراقی نه دی بلکې کلو عرفی دی. کلو استغراقی مطلب دا چې بیخي په دنیا کې سدي هر څه ورته خودل. نو دا خبره کمزوري زکه دا چې بده خو الله تعالی عالم دی. دې کلو معنا ده چې الله تعالی ته ډیر څه خودل ډیر. نو پښتو کې استعمالو چې د څوک خیرات میراتو کې او د یو کور نه بس ډیر خلک راشي و یا پلانې کور خټول راغلی او د واړه سليمان پورې راغلی، دا لفظ مشهور دی. نو ټول خو په کور کې خو چرګان می، په کور کې خو ساروي می، په کور کې ماشومان ټول خو چا کړه نزي، دې ته کله عرفي ویل کی. دا الله تعالی آدم علیہ السلام ته خودل او فرشتو ته ونه خودل. آدم علیہ السلام ته خودل، فرشتو ته ونه خودل. او داغه نورستو بیا دوانو ته وې راځي کې نه امتحان در ناخلم. نو الله رب العالمین اول فرشتو ته وې چې دا څه ته ویل کیږي، د دې سستنوم دی، د دې سنوم دی، د دې څه فائدہ ده، د دې څه حکمت ده. فرشتو ورته خبره کوله چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، بس مونږ ته د دې علم نشته، تا چې مونږ ته کوم نمونه خودلې دي بس هغه ذکر کو، هغه عبادت کو، په بل سبا نه پويو. دا غي نورستو بیا الله تعالی آدم علیہ السلام ته وی چې آدم انبئهم، آدم وسته داخله خبر کړه، فرشتي خبر کا. نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو او چې کوم علم الله ورته خودلو نو هغه ټول تفصيلات فرشتو ته بیان کړل. نو فرشتو اعتراف وکړو چې بالکل وسمن پوي شو الله تعالی چې ته حکیم او ته علیم، ته پدې پويږي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کول پکار دی، دا غي په حکمت باندې ته پويږي، لہذا موږ خپل خبر واپس اخلو. الله تعالی امتحان واغستو. خدل ته یو ذهن ته سوال لازم، هغه سوال دسه دی چې دا څنګه امتحان دی چې یو شاګرد ته سوال معلوم دی او بل شاګرد اړو خبر نه دی. یو کتاب یو شاګرد ویلې دی بل نه دی ویلې. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دا ټول هر څه خودل او فرشتو اړو دا کتاب ویلې نه دی، فرشتو ته اړو دا خبر معلوم شوی نه دی. نو بیا څنګه امتحان علي؟ امتحان خو دې د پاره چې د قابل او ناقابل پته پکې ولګي. او یو شان سبق ولې شوی دی نو د کورس
اندازه به ولګي چې دی طالب العلم یاد کړی دی کنه دی یاد کړی دی یو خړویل نه دی داغي جواب دا دی چې الله رب العالمین دا دین فطری دین پیدا کړی دا زمونږ د دین فطری دی انسان د فطرت سره بالکل مطابق دی آدم علیه السلام ته دا نمونه خودل دا د آدم علیه السلام فطرت دی او پرشتو ته نه خودل دا د پرشتو فطرت دی دا د آدم علیه السلام فطرت دی چې آدم علیه السلام ته نمونه خودل شي ځکه د آدم علیه السلام به د دې سيزونو سره واسطه راځي واسطه به سره راځي فرشتو په فطرت کې دا خبره ده چې دا سيزونو ته نه دي خودل پکار ځکه چې فرشتي په دې باندې څه کوي دا سیده ساده جواب دا دی ګوره اوس یو زمیدار سړی دی او یو په سکول کې یو الګ سبق وایي نو زمیدار سړی دی هغه په A B C او په الف با تاسو باندې څه کوي او هغه د ریاضي او د فزیکس او د کیمستري په قوانینو باندې څه پوهیږي او څه پکې او هغه ته په کې څه خیر ملاوي شي چې هغه یو کوي او تورته دا A سکوير B سکوير دی او دا پلانې قانون دی دا پلانې قانون دی په دې نه پوهیږي هغه ته ډېر خیر نشته خو چې په سکول کې یو طالب علم دی هغه ته ډېر خیر دی هغه ته پکې فائدہ ده لہذا الله رب العالمین چې آدم علیه السلام دا بالکل فطرت مطابق کار شوی دی او فرشتو ته چې ندي خودلې دا هم د فطرت مطابق کار شوی دی او دا الله رب العالمین یو نوم دی حکیم او دا الله په دې کې حکمت او هغه حکمت درست روان دی چې آدم علیه السلام فضیلت په دې باندې ثابتې دا مسله ثابت شولا یو سوال او جواب ورسره بعض علماو دلته یو بل مسله بیان کړې ده لکه علامه آلوسی بغدادي رحمه الله فروح المعانی کې هغه چې استاد تدا حق حاصل لې استاد دا کولیش د دې مسلې د دې آیت نه معلومیږي چې دا د یو شاګرد فضیلت ثابتولو لپاره په یو شاګرد کې ټیلنټ ډېر دی یو شاګرد ډېر قابل دی نو هغه ته خاص سيزونه وخی د دې لپاره چې په دې نورو شاګردانو باندې د فوقیت راشي یا ول ډېر نمبر ورکړي کله کله په کلاس کې ماشومان یو شان نمبر یوالي خو استاد ایول یو نمبر دو نمبر زیاتې ورکړي دا وي اخلاق ډېر زیات برابر دي یا دا ډېر ریګولر راغلی سکول ته په کلاس کې حاضری ډېر برابر ده یا د سکول د قوانینو د مدرسې د قوانینو لحاظ او خیال ساتلې دغه غل ډېر نمبر ورکړي نو دا د آدم علیه السلام سره شوی دا لہذا استاد دا کولی شي کله کله شاګردان په استاد اعتراض کوي ګورو دی پلانې له زما سه یو شان نمبر ورکړي دی او زما حق ډېر کې دوه قابلیت ما او کې استاد دا شی ملحوظ نظر ساتلې دی یا دا چې د پلانې شاګرد او د پلانې ملګری زما دومره قابل نه او ز قابل او زما نمبر کمی دا غډيري دي نو شاګرد په دې خبر باندې ځان پوي کی چې استاد کله کله دا سيزونه هم ملحوظ نظر ساتي دا خبر دې ثابت شولا او دا ته هم ثابتېږي چې استاد کله کله په خپل پرچه کې د سوال راولي چې هغه سبق ورته اړو ویل نه دی اوټ اف کورس سوال چې ورته وي دا استاد کله کله راوستي شي د خاص مقاصد او پیش نظر خدا مقصد بنئ چې په دې کې څه دنیوي مفاد دوي نو بیا به دا جایز وي او که دنیوي مفاد پکې رشوت اغستې لري پیسې اغستې دی بیا خاصم ګناه ده دا مسله شولا وعلم آدم الاسماء وعلم الله خود آدم علیہ السلام تا الاسماء نمنا كلها طول یعنی ډیر كلها ډیر دا نمونه الله آدم علیہ السلام ته څنګه خودل آدم علیہ السلام ته الله نمونه څنګه خودل یو جواب خدا دې چې دا تعلیم فطری تعلیم دی بس الله تعالی مخکې مونږ په ځل کې ورته واچول په ځل کې ورته واچول لکه الله تعالی قران کوي چې خلق كل شيء ثم هدى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اول الله مخلوق پیدا کو به ورته هدایت وکړو دا فطری هدایت ده لکه داغه تذکرہ من کړو په هدایت کې هدل للمتقین کې چې لکه چرګ دا واغ خپل انډا په مخو کې باندې وਹੀ داغه نه بچي راوځي او دا بچي په خپل مور پسې بیا رواني دا فطری هدایت ده غوا دا ګړه بي زدا غلنګ شي داغه بچي په خپل مور پسې رواني او داغه غلان زروي او داغه نه پیس کی دا فطری هدایت ده چې الله تعالی هر چاله ور کړی دی نو الله تعالی د آدم علیہ السلام په نیچر کې او د آدم علیہ السلام په فطرت کې داوا چول چې په دې سيزونو باندې پیډو او دا ډېر خپل خبره دا ډېر ښه جواب دی چې د آدم علیہ السلام په فطرت کې واچولا او د فرشتو په فطرت کې وانه چولا نو دا تعلیم فطری دی تعلیم فطری دویم نمبر جواب دا دی چې آدم علیہ السلام خو پیغمبر دی د الله او پیغمبر ته الله وحی را لېږي او وحی راځي د جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې نو دا نمونه آدم علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام خودل بواسطه الملک د فرشتي په واسطه باندې دا هم یو خبره ده خو په دې باندې یو سوال دا راځي
چې بیا خو جبرئیل صلی الله علیه وسلم هم په فرشتو کې دی او بیا جواب یاد کړی د پکار دغه جواب کړی وي نو دا خبره له کمزوري ښکاري اگر چې تفاسیرو کې موجود ده. یو دریم جواب علماء کړی دی واغډر مناسب جواب دی چې دا الله تعالی د آدم علی السلام سره براه راست خبرې وکړلې بلا واسطه بغیر د واسطې نه الله تعالی آدم علی السلام ته خودل لکه حدیث کې راځي چې انه نبی مکلم آدم علی السلام مکلم نبی دی یعنی الله سره خبرې اترې کړې دي الله سره خبرې اترې کړې دي نو چې مکلم نبی دی لہذا الله بغیر د واسطې آدم علی السلام ته تعلیم ورک قال اول خا كلها طول ثم عرضهم يا الله تعالی پیش کړل سيزنا علی الملائکه په فرشتو باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر د الله دی او حدیثو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د انسانیت د هدایت لپاره 1,24,000 انبیاء را لګلي دي 1,24,000 ایو حدیث کې راغلي چې 2,24,000 دي 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء راغلي دي او بیا پکې د رسولانو ذکر راغلی دی چې رسولان پکې 314 دي 313 پکې رسولان دي دغه انبیاء او دغه رسولانو نه الله تعالی په قران کې د وښتو انبیاء نمونه په قران کې بیان کړی دي 27 انبیاء د سری چې دا غو نمونه په قران مجید کې دي چې یو پاګه کې آدم علیه السلام دی او بیا موسی علیه السلام عیسی علیه السلام دا وښت نمونه دي زې په زې دا غو نمونه راځي او بعضې د سي انبیاء هم دي چې دا غو په کې دوه نمونه محمد او احمد قران کې شتا یاتی من بعد اسمه احمد او محمد رسول الله نو احمد محمد دی یا د الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نوم دی ذوالکفل الیاس او ذوالکفل دا یو پیغمبر دی دین علاوه یعقوب او اسرائیل یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام یو نوم دی وسره د یونس علیہ السلام نوم دی ذنون وذنون اذ ذهب مغاضبا ودا دو نمونه هم د بازي پیغمبرانو راغلي یو پکې آدم علیہ السلام دی چې دا نوم قران کې شته ثم عرضهم على الملائکه بیا الله پیش کړل غسیونه فرشتو باندې وقال الله ورته الانبئوني ما خبر کې به اسماء هؤلاء فنمونو د دې سيزونو باندې ذکر د اسماء د مراد مسمیات دي یعنی نوم چې سله خودل شوی دی نوم نه هغه شی لکه دا کتاب دی نو د کتاب نوم خودل شوی دی نو د اسماء مراد مسمیات بیا اسماء هؤلاء بمسمیات هؤلاء فنمونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کتا سرشتنی دلته د صادقین معنا د مسویبین صدق په معنا د ثواب باندې یعنی کتا سو ټیک خبره کوي ان کنتم صادقین معنا کتا سو ټیک خبره کوي ټیک خبره ده کتا سو وايي چې آدم علیه السلام پیدا کول دي پکار او په دې کې تاسو ټیک وایي تاسو خبره ټیک درستی نظام ماته نمونه وایي قالو دی سبحانك پاک تو لا علم لنا علم نشته زمون سره امام رازی دا دلیل له چې پرشته په غیب نه پويږي لا علم لنا علم نشته زمون سره الا مگر ما علم دی علمتنا چې تا مون ترا خود لره علمتنا چې تا مون ترا خود لره دی علمتنا تو ګره دې کې مسله بیا ده کې یو فائدہ دادا چې آدم علیه السلام موجود دی پرشتو ته الله وی د دې نمونه ما توخای او وی مونږ ته علم نزد حاصل مگر تعالی لرا کړی دی معلومه دا شو چې د پرشتو استاد څوک دی الله چې مشوره د یاباز د واعظین چې کوم تقاریر کوي هغه چې دا شیطان د پرشتو استاد او دی شیطان او پرشتو ته قسمه قسم څخه خودل نو دا خبره 100% غلطه زکه دا چې الله وی پرشتو ویل لا علم لنا علم نشتره زمون سره الا مگر ما علم دی علمتنا چې تام ترا خودلې ترا خودلې دی علم الله دی انك انت العليم الحكيم انك بشك انت العليم تپوهيږي تپوهي الحكيم حکمت والای حکیم د آدم علی السلام باندې استا حکمت بالکل منغو منو او استا په کار باندې زمونږ اعتراض نشتا قال الله تعالی وس آدم علیہ السلام ته ویل یا آدم او اے آدم انبئهم خبر کدوی باسماءهم فنمنو د دې سيزونو باندې وسورتا تنمنو وایا نو آدم علیہ السلام خبر کړل انبئهم یا آدم انبئهم فانبئهم خبر کړل فلما انبئهم کله چې خبر ورکړ آدم علیہ السلام دی فرشتو لرا پدې نمونه باندې فلما انباهم کله چې خبر کړه آدم علیہ السلام دا فرشتي به اسماءهم بدین منو باندې قال الله ورتويل
الم اقول لك ايما نویلیتاس الم اقول لكم ايما نویلیتاس تا انی اعلم زپویگم غیب السماوات پپټ هغه سيزونه باندې چې پاسمانونو کې دي او ارض پزمکه کې دي د اسمانونو د زمکه په غیوبات باندې زپویګم او اعلم پوهیګم ما په هغه سباندې تبدونا چې تاسو ښکار کوي او ما هغه کنتم تکتمون چې تاسو به کوم سپټول نو ښکارم دا خبر وکړه چې اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء او پټولم څه خبره هغه دا وا چې ان الله لا يخلق اکرم منهم چې الله ور دین غره خلق پیدا نکي